تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالی بنی اسرائیل یعنی یهودیانو ته دوی چې تاسو زما نعمت یاد کې الله چې دې سره کوم احسان کړو نو په دې رکوع کې لس انعامات د الله تعالی او لس احسانات د الله تعالی چې په دې باندې کوم کړي الله ورته یو یو یادای دا ورته دې د پاره یادای چې دوی ناشکریونه کی او کفرونه کی او نبی علیه السلام اومانی نو بنی اسرائیل خو ما تاسو ته وایي چې د یهودو نوم دی خو بنی اسرائیل عیسایانو یهودیانو دانو ته وي ها ځکه عیسی علیه السلام هم الله تعالی یهودیانو ته رالېږلی خو چې چا هغه باندې ایمان راوړه او د هغه تابعداري وکړه نو هغې ته عیسایان وایي او چا چې ته انکار وکړو په خپل زوړ دین پاتې شو نو هغه بیا یهود دي نو دلته الله فرمایي یو بل احسان چې الله دې سره کړی او ورته یادوي لکه ته چې څنګه چا سره دې ښه کړي او هغه بیا تا سره بد کوي نو ته ورته وایې ګوره دا ښه مې د سره کړي دا مې کړي مطلب ستا دی چې دا بد مه کوئ نو الله تعالی دې ته خپل احسانات یادوي نو دا ورته وایي چې اوس ما پیغمبر درلېږلی دی او مخکې مې د ده باره کې تاسو ته د ده صفات هم درلېږلي د ده علامې مې هم درلېږلي دي په تورات کې او د ده متعلق مې تاسو نه وعده مغشي ده چې ایمان به پرې راوړئ نو تاسو اوس دغه احساناتو خیال خو ساتئ او په ده ایمان راوړئ مقصود دا دی د دې نه نو الله ورته فرمایي وایي په هغه وخت کې نجیناکم چې موږ نجات درکړه تاسو ته من آل فرعون د فرعون د تابعدارانو نه او د قوم نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب سخت عذابونه یا بد عذابونه او بد تکلیفونه یذبحون وجلب علالول به ابناکم ستاسو نه بچي الکان زامنه ویستحیون او ژوندي به پرېښودل نساکم ستاسو لوڼه ستاسو ښځې مراد ته لوڼه دي وفي ذلکم او په دې کار کې ستاسو بلاء یو امتحان او ازمیښتو من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی امتحان نو الله دلته فرمایي چې هغه واقعات کې چې تاسو ته مونږ نجات درکړه د آل د فرعون نه آل د فرعون نه آل څه ته وایي آل په عربی کې په دوه معناګانو باندې راځي آل په معنا د تابعداري کوونکو هم راځي لکه دلته په دې قرآن عظیم الشان کې آل فرعون نه مراد د فرعون بچی نه دي او دغه نسب نه دي ځکه د فرعون بچی مچی نو نه تریو نه ورارو نه بچیو یو مفسرون لیکلي یو لورې وا هم قوي خبره نه ده بهرحال که لورې مو نو هغه چاته عذاب خو سزا خو نشو ورکولی نو دلته په دې کې آل نه مراد د هغه تابعداري کوونکي دي یا د هغه قوم ته مراد نو آل چې کوم دی نو د تابعدارو په معنا هم راځي په دې بنیاد باندې چې د آل دا معنا وکړي چې آل په معنا د تابعداري کوونکو دي نو د نبی علیه السلام مبارک په آل کې بیا ټول مؤمنان راځي لکه مستدرک حاکم کې دا حدیث موجود دی او سنن کبرا د بیهقی کې موجود دی او معجم صغیر د طبرانی کې موجود دی چې نبی علیه السلام فرمایي هر نیک زما آل دی نو د هغې نه مراد دا دی چې آل په معنا د تابعدار کې یا سلمان فارسی رضی الله عنه ته نبی علیه السلام ویلو ته زموږ د آل دی نو هغه خو د فارس اوسېدونکی و ایران موجوده ایران هم په هغې کې داخل و فارس چې هغه ټایم کې کومه بادشاهي وه نو خو د هغې اوسېدونکي و عرب هم نه او نبی علیه السلام هغه ته وی ته زموږ آل نو دلته مراد ته تابعدار دی نو که د آل نه مراد تابعدار شي نو دا قرآن عظیم الشان کې ډېر استعمال شوی دی لکه کوم ځای کې چې آل فرعون راغلی دي نو مراد ته تابعدار د فرعون دي مراد ته د هغه نسب نه دی نو ما درته دا ووي چې آل په عربی کې د تابعدارانو په معنا راځي او آل په عربی کې د نسب والا او د خاندان
او د بال بچ په معنا هم راځي لکه د نبی علیه السلام مبارک نسب او یا د هغه خاندان دې ته هم آل د هغه وی لکه آل د جعفر رضی الله عنه آل د عباس رضی الله عنه آل د عقیل رضی الله عنه او آل د علی رضی الله عنه دا د نبی علیه السلام نسب دی نو آل په معنا د نسب هم راځي نو آل چې په معنا د نسب راځي نو بیا د نبی علیه السلام مبارک د آل نه مراد دغه خاندان دي صرف او آل په معنا د ښځې او د بچو د ټولو هم راځي لکه قرآن عظیم الشان کې الله تعالی د نبی علیه السلام مبارک د بیبیانو متعلق وایي چې انما یرید الله الله تبارک وتعالی اراده کوي چې لري کې د تاسو نه اریز اهل البیت اهل البیت نه دلته مراد بیبیانې د نبی علیه السلام دي نو اوس درې خبرې شوې آل په درېو معناګانو شو آل په معنا د نسب هم راځي په عربی کې او آل په معنا د تابعدار هم راځي او آل په معنا د قوم هم راځي په دې درې واړو معناګانو کې په قرآن او حدیث کې استعمال شوی دی خو چې آل کوم ځای کې په معنا د نسب راځي د خاندان راځي نو هلته به د یو کس آل وي چې د هغه تابعدار وي دا شرط به پکې وي لکه قرآن عظیم الشان کې د نوح علیه السلام په واقعه کې الله ویلي سورې هود کې چې کله د نوح علیه السلام هغه یو زوی چې کوم کافر و هغه دینه جدا شو نو هغه الله ته سوال الله تعالی ورته ووایي چې انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح دا ستا د آل نه نه دی حالانکې زوی و زوی و والله ورته فرمایي دا ستا د آل نه نه دی نو د نبی علیه السلام مبارک د آل نه نسبي آل نه هر هغه کس دی چې هغه مسلمان چا سوي مسلمان لکه ابو لهب د نبی علیه السلام ترو کنه او ابو جهل هم خپلو ترې نو خو خپل او هغه د نبی علیه السلام آل کې نه دي داخله ځکه هغه تابعداري کوونکي نو خبره پوه شوې نو که نسبي عالم وي نسبي آل هغې کې به هم شرط تابعداري وي لکه زمونږ په دې پښتو کې هم داسې ده چې یو کس ستا زوی وي خو چې ستا په لاره نه ځي او ستا ته وایي دا زما زوی نه دی پیدا به تا نه وي وایي زما زوی نه دی خلک هم وایي دا د پلار دا د ده نه نه دی وي د ده نه نه دی مطلب یې دا نه چې ګنې بل چا نه پیدا دی خو مطلب یې دا د پلار په لاره نه دی نو دې وجې نه آل په دغه درېو معناګانو راځي خو د نسبي آل لپاره شرط لازمي دا دی چې دی به تابعداري د هغه کوي نو چې کوم د نبی علیه السلام مبارک په خاندان او نسب کې مسلمانان دي نو هغه د هغه آل دی او چې مسلمان نه دی نو هغه آل نه دی او په یو معنا باندې هر نیک مسلمان د نبی علیه السلام آل دی په هغه یو معنا باندې چې ما تا ته وکړه او ما تا ته حدیثو کې مرازي نو دلته آل فرعون نه مراد څوک دی د فرعون متبعین د هغه قومیان او د هغه تابعداري کوونکي نو الله دې ته فرمایي بني اسرائیلو ته چې هغه ټیم یاد وساتئ چې دې به تاله عذاب درکو فرعون څوک د هر ملک د بادشاه یو خپل نومي لکه زموږ ملک بادشاه ته وزیر اعظم وایي دغه رنګې په افغانستان کې بادشاه ته هغې صدر اعظم وایي داسې یو پسیزه د هر ملک جدا جدا دغه وي او د حبشو بادشاه ته به نجاشي وي هر بادشاه ته د عیسایانو چې کوم بادشاه و هغې ته به قیصر وي او د فارسیانو چې کوم فارس والا و اتش پرس د هغې چې به کوم بادشاه و هغې ته به کسرا وي دغه رنګې د مصر هر بادشاه ته به فرعون وي هر بادشاه ته بیا د هر بادشاه خپل خپل نوم لکه زموږ ملک وزیر اعظم خو نوم جدا جدا یي که نه وار یو ته وزیر اعظم وي دغه رنګې د یمن هر بادشاه ته به تبع وي تبع بیا به خپل نوم جدا نو فرعون چې دی دا د مصر بادشاه خو د مصر هر بادشاه ته به فرعون وي اوس دا چې کوم فرعون د موسی علیه السلام زمانه کې نو د ده نوم څو نو د ده نوم باره کې مفسرینو ډېر اقوال دي
خو تفسیر قرطبي او زاد المسیر او ابن کثیر دي تفسیرونه لیکلي دي چې قوي خبره دا ده چې د ده نوم ولید بن مصعب بن ریان ولید بن مصعب یعنی ولید نوم یې و د پلار نوم مصعب او نور نومونه هم پکې راغلي دي ولید بن مصعب په سواد سره بن ریان نور نومونه هم پکې راغلي خو قوي خبره ده بیا دا فرعون چې کوم دی نو یو متل مشهور شوی دی په هر ظالم کې لکه فرعون ظالم و ډېر د موسی علیه السلام ورته څومره معجزات پیش کړي تا ته به راشي موقع په موقع خو نه به یې منل نو دغه رنګې بیا دا فرعون هر ظالم ته ویل کېږي د دې وجې نه نبي علیه السلام وایي چې زمونږ د دې امت فرعون وي دا ابو جهل دی نبي علیه السلام ویلی دي چې زمونږ د دې امت د دین اسلام د امت مسلمه د دې فرعون څوک دی ابو جهل دی نو دا بیا فرعون بیا نوم وګرځېده د هر انکار کوونکي او د هر دشمن د الله تعالی نو دې وجې نه زمونږ علاقه کې هم که یو کس داسې وي چې هېڅ حق طرف ته ګوري نه او شاکۍ ورته او کبرجن او مغرور او سم نه مني نو خلک وایي فرعون دی سم فرعون دی که نه ځکه هغه هم د موسی علیه السلام د ډېرو معجزاتو کتلو لیدلو باوجود به مې انکار کو بیا الله تباه که نو دا هغه فرعون دی نو فرعون دا بني اسرائیل چې کومو د موسی علیه السلام قوم دی غلامان کړي وو نو دې ته به عذابونه ورکول دا خو د دې غلامانو لکه دا حکومت او بادشاهت د فرعون په قوم کې او دې ته به قبطیان وي قبط قوم د فرعون د قوم نوم او دغه بني اسرائیل نو اول حکومت بني اسرائیلو کې بني اسرائیلو کې که نه خو بیا دې نافرمانیانې وکړې نو الله پې ذلت راوستو نو فرعون پې مسلط شو فرعون دې قیدیان کړل بیا فرعون یو خوب لیدلی مفسرین کرامو لیکلی دي چې خوب یې داسې ولیده چې د بني اسرائیلو د طرفه یو اور راوچت شو او دا اور چې راوچت شو نو د هغې کې څوک ونه سوځول او زمونږ د فرعونیانو چې کوم قوم و قبطیان چې به ورته وی دی وسوځول نو د کاهنانو او جادوګرانو او تعبیر ورکوونکي او نجوبیان دی ټول راټول کوي زما د دې خوب څه معنا ده نو هغې ورته ستا د خوب دا معنا ده چې بني اسرائیلو کې به یو کس پیدا کېږي او د هغه د لاسه به ستا دا قوم ورته تباه کېږي بس هغه حکم وکوي ښه وي داسې کار وکړئ چې د دې ټول ماشوم چې پیدا کېږي بس وجنئ نو ماشوم چې به پیدا کېده وجه به 12,000 ماشومان یې وجلي وو په دې چل 12,000 چې پیدا کېده وجه به بیا داسې کار وشو چې کوم د دې ځوانانو هغې باندې به سخت کارونه کول په چا به عبادې کولې په چا به زمیندارۍ کولې په چا به څه کول غلامانو او زنانو نه به په کورونو کې خدمت اغشته بوډاګان خو که د کار نو هغې نه به ټکس او جزیه اغشته نو چې څه موده تېره شوه په دې کې ډېره موده تېره شوه چې دا 12,000 ماشومان د وجل خو ډېره موده پکې تېره شوې وه نو بیا ورته د هوښیارو خلکو سره فکر پیدا شو چې یاره دا ماشومان چې دی وجني او دا کوم ځوانان زموږ خدمت کي او دی بوډاګان شي زموږ خدمت به بیا څوک کوي نو فرعون ته رالل وي ته چې دا ماشومان وجني او دا ځوانان بوډاګان شي نو زموږ خدمت به څوک کوي نو یې څوک وي بس چل پکې وکړه څه ګزاره پکې وکړه چې موږ ته هم پکې څه پاتې کېږي چې ځوانان کېږي او زموږ خدمت کوي نو هغه وایي زه صحیح ده بس یو کال یې وجنې او یو کال یې مه وجنئ یو کال به یې وجله او یو کال به نه وجله بیا الله تبارک وتعالی د دې د عذاب ګوره کم شو په دې که نه اول به هر کال وجل بیا یو کال وجل یو کال به نه وجل نو کم شو پې نو په کم کال چې به دې وجل نو په هغه کال موسی علیه السلام پیدا شو قصه بیا را روانه چې مور په بکس کې بند کړ خپل ځای کې را روانه ده او په کم کال چې به نه وجل نو هارون علیه السلام پیدا شو دی مشر ورو ده سو کوئی 2 کاله ته مشرو سو کوئی کال ته مشرو کتابونو لیکلي دواړه قوله بیا د هغې نه پس بیا شکایت وکړي فرعون ته چې یاره دا یو کال
چې ته وجنې یو کال نه وجنې هم ډېر کم کسان پاتې کېږي نو بیا هغه سموده پس دا کار ختم نور څه وجه را پیدا شوې خو الله تعالی دې ته دغه احسان یادوي چې ګوره د هغه نه تاسو ما بچ کړی او تاسو ماشومان به وجل نو که هغه هم داسې وجل کول نو ستاسو نسل به ختم شوی اوس به یو یهودي په مخ د ځمکه نه نسل به هم ختم شوی خو ستاسو دا نسل چې برقرار پاتې شو نو دا الله فرمایي زما احسان دی چې تاسو مې د هغه نه بچ کړې یعنې نسل د چا نه زیاتېږي د نارینه نه که زنانه نه نارینه اصل خو زیده پسې کړه صحیح د سبب خو زنانه هم دی بنیاد خدا دی کنه نو که دا همیشه د وجل نو د دې نسب نه پاتې کېږي نو الله ورته دغه احسان یادوي زما هغه احسان یاد کې او دا چې درته سوی ما چې د نبي علیه السلام مبارک دین مې درلېږلی دی دا ومنې او په د ایمان راوړی او هغه علامې د نبي علیه السلام چې په تورات کې موجود دی هغه صفات دی هغه مه پټوئ د خلکو نه او په هغې پیسې او تحفې او ډالۍ مالې او سم مسلمانان شي دې دپاره ورته دا یادوي وایذ په هغه وخت کې نجیناکم چې موږ نجات درک تاسو ته بچم کړی تاسو من آل فرعون د تابعدارانو د فرعون نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته یا سکول به په تاسو یا همیشه به درکول سوء العذاب سخ عذابنا بد عذابنا یذبحون علالول به ابناءکم ستاسو زامنا ويستحيون ژوندي به پرېښودې نساءکم ستاسو ښځونه مراد لوڼه دي بناتکم ښه نساءکم ستاسو لوڼه وفي ذلکم په دې کار کې ستاسو بلاء امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی امتحان وایذ په هغه وخت کې نجیناکم چې موږ نجات درکې تاسو لره من آل فرعون د فرعون د تابعدارانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذابنا سخ عذابنا يذبحون قتل ولب وجلب علال به ابناءكم ستاسو زامنا ويستحيون ژوندي به پرېښودې نساءکم ستاسو لوڼه وفي ذلکم ستاسو دې کار کې بلاء امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی امتحان صدق الله العظیم.